صلات په لغات کې ثنا، ذکر جمیل، صلات، استغفار په مختلفو معناو راځي. وایي نسبت بدلیږي په اضافت سره. د صلات چې نسبت الله ته وشي، یعنی الله تعالی هم په خپل حبیب باندې درود ویي، چې نسبت الله تعالی ته وشي نو یا په معنا د رحمت کامله ده چې د الله د طرف نه رحمت کامله ده په خپل حبیب باندې، یا ثنا ذکر جمیل، رب کریم د خپل حبیب ثنا چې څومره ده کړې ده د بل مخلوق نه ده کړې. الله ذکر خیر د خپل حبیب کوي. او د ملائکو ته چې نسبت وشي نو یا په معنا د استغفار چې دوی مغفرت واړي پیغمبر علیه السلام ته، او یا وینا په معنا د نزول د رحمت د الله د طرف نه رحمت ته. ملائکه چې رحمت درود وی د دامن طلب د رحمت کوي، او بندگان د انسانان چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود وی دا دعا بالرحمت، دعا بالمغفرت، دعا بالرفع المقام بالعظمت ده. دغه درود شریف د حکم په لحاظ باندې، شرعي مسلې په لحاظ درود شریف ویل څه حکم لري؟ و یو وارې په هر مسلمان په ټول عمر کې درود شریف ویل په حضور اقدس صلی الله علیه وسلم باندې فرض ده. د آیات مبارکه په تقاضا چې الله تعالی وی چې الله او ملائکه په حبیب خپل باندې درود وی، تاسو یې وی امر کوي. او د اصول په تقاضا دوه شیان دي، یو چې امر قرینه صارفه نه وي نو د فرضیت لپاره وي، دوم دا ده چې امر چې مقید په یو سبب او په یو چیز پورې نه تقاضا د تکرار نه کوي، چې یو وارې عمل په وشو نو امر ادا شو. نو یو وارې په ټول عمر باندې درود شریف ویل په حضور اقدس صلی الله علیه وسلم باندې فرض ده، لکه کلمه شریفه چې یو وارې ویل فرض دي. او دا چې د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نوم مبارک اخیستی کیږي، بیا چې په یو مجلس کې ډیر اخیستی کیږي، بیا څه حکم ده؟ نو اول چې نوم د ان حضرت صلی الله علیه وسلم په مجلس کې واخیستی شي، هلته بیا اتفاق ده چې ویل د درود شریف واجب ده. او چې بار بار درود شریف نوم د مبارک اخیستی کیږي، نو دغه کې وسعتي اختلاف ده. جمهور علما په دې باندې دي چې په یو مجلس کې اول وار د نوم مبارک واخیستی شو، ګورئ نوم کې دغه ته هم چې خیال وي، نوم که علم د واخیستی شي، که وصف د رسالت د واخیستی شي، د نبی علیه السلام 200 نومونه دلایل خیرات شریف ذکر کوي، او 200 نومونو پورې علماو جمع کړي دي. ټول خو اعلام نه دي، صفات دي. دا رسالت یو صفت ده، دا نبوت یو صفت ده. که د اسم عالمی په نامه ذکر شي محمد مجتبی صلی الله علیه وسلم، او که د رسول په نامه صلی الله علیه وسلم ذکر شي، هر یو نامه چې ذکر شي چې اول وار ذکر شي، جمهور علماوی واجب، آینده کې بیا مستحب په دا مجلس کې چې بار بار ویل کیږي. د امام طحاوی رایه دا ده چې نه، په هر وار د نوم اخیستلو سره درود شریف ویل په ده باندې واجب. د دغه وجه نه امام قرطبي وایي چې دا د امام طحاوی په قول چې عمل وشي محتاط ډیر ده، د اختلاف نه بوزي. هر وارې درود شریف ویایه ذاتي به اختلاف نه وتلی، څوک واجب بولي لکه امام طحاوی، څوک مستحب بولي، او چې ویایه تاوان ځای خو نشته، پکې د کراهیت ځای د ممانعت ځای خو نشته. نو وای احوط دا ده چې د هر وارې درود ویلو سره د نوم اخیستلو مبارکو سره درود شریف وویل شي. بیا چې څوک لفظ اخلي که څوک اوري، دواړه کې خبره ده، که څوک نوم اخلي که څوک نوم اوري. نو احوط دا ده چې هر وارې د درود شریف وویایي. او د جمهور علماو رایه دا ده چې په مجلس کې اول ور واجب، نور بیا مستحب. د درود شریف فضائل خو بې حده زیات دي. یو څه نمونه به ذکر کو چې دغه شی کې لږ عقیده نورم پاخه شي دي. موږ اول حدیث مبارک کې راځي، حضور پاک صلی الله علیه وسلم وی څوک چې په ما باندې یو وارې درود شریف ویایي، الله تعالی په دغه انسان باندې 10 وارې درود ویایي. بل روایت کې راځي چې کوم انسان چې په ما درود ویایي، ملائکه په ده درود ویایي، نو خوښه یې
لږ درود په ما ویې که ډېر، یعنی په خپل ځان یې څومره لورېږي چې ملایکې په تا څومره درود ویې. ته چې ډېر درود ویې نو ملایکې په تا ډېر درود ویې، که ته لږ درود ویې ملایکې په تا لږ، تر څو چې بنده د ما امتي د ما په درود شریف لګیا وي، دغه وخت کې به ملایکې په ده باندې په درود شریف باندې لګیا وي. بل حدیث مبارک کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ورځ د قیامت به ما ته ډېر رانږدې د منزلې په لحاظ هغه څوک وي چې په دنیا کې په ما باندې درودونه ډېر ویلي وي. بل حدیث مبارک کې راځي، حضور پاک صلی الله علیه وسلم یې څوک چې په دغه ډارېدو چې له ما نه مسله ویریږي، خوب ویریږي، د علمي سلسلې د نسیان را باندې راځي، په ما د درود شریف یې د هغه په برکت به خدای پاک حافظه مضبوطه کوي، هغه ویر شوی شی به نسیان به خدای محفوظ کوي، بیرته یې ور په یادوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په ما باندې درود شریف ډیر ویایي خدای پاک به فقر هم ورکي، احتیاجات ما بنده ته به خدای پاک نه محتاجي، الله به د رزق دروازې ورخلاصي کی چې څومره درود شریف په ما ډیر ویایي دغومره به دغه انسان خدای پاک وسعت رزق نصیب کی، د فقر را به خلاصي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د سهار د لمانځه نه بعد د خبرو نه مخکې چې خبرې نه وي کړې 100 وارې درود شریف په ما باندې ووایي، الله تعالی به د 100 حاجته پوره کوي، 10 د دنیا حاجتونه او یا د آخرت حاجتونه. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په دغه الفاظو په ما باندې درود شریف ووایي، اللهم صل علی محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه وجبت له شفاعتي، چې خدای پاک ته په رحمت وکي او په قیامت کې هغه مقرب ځای ورکي، په مخلوق کې چې هغه نږدې مقرب ځای ده الله ته هغه مقام محمود ده، اخو الله وعده ده، خو ته اظهار د دغه عشق او محبت کې د دې لپاره غواړي الله تعالی ته د خدای پاک ته د سوال وکړه هغه په تا باندې دومره رحم وکي چې نبی علیه الصلاه والسلام د ما شفاعت ورته واجب شي. خو یو د لیکلو درود شریف ته دا خو د ویلو په بابو څوک کتاب جوړوي په کتاب کې درود شریف ولیکي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په ما باندې درود وی کتابتن یعنی ویلی کې درود تر څو چې د ما نوم هغه درود شریف په کتاب کې موجود وي تر هغه وخت ملایکې په درود وی، چې څومره وخت د ما نوم هغه درود شریف په کتاب کې موجود وي ملایکې په باندې درود وی. خو متاسفانه موږ دنیا اخیستیو، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د لیکوالان د نوم لیکي دومره ورتلیوار شي چې د ده د نامه د درود شریف په ځای باندې صرف سوات ولیکي، سوات لیا پرانه ماځي هغه سوري ورکی سپیکرم کړی ماځي داسې کی په دغه الفاظو درود شریف درود نه ده چې دا یو حرف داسې ولیکي دا درود نه ده، هغه ډیر اختصار چې چا ښوولی ده سوال عام هغه چې فکر وکړي سوات لام عین میم صلی الله علیه وسلم نه مخفف ده. نو تلیوار د څه شي ته کتاب د څه لپاره لیکي؟ دا مسله راغله امام مولوي صاحب هم دلته ناسته ووت بیا ووت ما پرون چې ولیدم مالې زه پورته یم دا موږ کتابو کې چې لیکلي داسې لیکلي دي چې لکه ګل ویلی کېږي نه ځای په کموي یعنی چې ډېر ځای ونه نیسي. سړی خود هغه کوي ثواب ګټي، چې ثواب ګټي نو ځای ته ولې د سودا ده چې ځای مخ کم ونشي، واضح ولیکه چې خلک خو پوه شي چې درود شریف ده او چې تر څو دغه درود شریف په کتاب کې موجود وي نبی علیه السلام ملایکې تر هغه وخته پورې په دغه انسان باندې درود وایي. سړی چې د کتابو د درود شریف آدابو سلسله وګوري د ده نومونه مبارکان چې اخلي په دلایل الخیرات شریف کې هم 2 قسمه لیکلي دي، په بعضو کې ډېر مختصر صرف نومونه لیکلي دي لکه مثلا محمد احمد صلی الله علیه وسلم حامد محمود درود مرود شی نشته ورسره، خو بعضو دلایل الخیرو کې بیا داسې لیکلي دي سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم سیدنا احمد صلی الله علیه وسلم د چې 200 نومونه دي او باندې 200 په دلایل الخیرات شریف کې دي، هر نوم سره سیدنا هم لیکي او درود شریف مکمل لیکي. نن دوشنبه ورځ
دغه درود شریفونه پکې الحمدلله ساره ویلې. اوس دغه چې سړی داسې فکر وکړي چې په عشق او محبت په چا کې موجود وي 200 وارې د ده د نومو د اخیستلو سره صرف درود شریف ویل کېږي. نور خو دلایل خیرات شریف اکثره د درودو مجموعه ده، نور هم ټول درودونه دي، مختلف عنوانو باندې درودونه دي، خو د هر نومو سره سیدنا او بیا هلته په پای کې صلی الله علیه وسلم د حافظې مضبوطیت ورسره راځي، رزق کې پراخي ورسره راځي، د نبی علیه السلام قرب پیدا کیږي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت ورته ثابتیږي، الله تعالی په دغه انسان درود ویایي، ملائکه په دغه انسان باندې درود ویایي. څومره د خیر مجمع ده. او دا درود شریف په حضور پاک صلی الله علیه وسلم باندې دا یو داسې عبادت ده چې الله تعالی د مخلوق سره پکې شریک ده. الله تعالی هم درود شریف په پیغمبر علیه السلام، ملائکه هم درود شریف په پیغمبر علیه السلام، او موږ ته حکم ده چې انسانانو خو د تاسو خو مقتدا ده، پیشوا ده، شفیع ده، تاسو هم درود پویایئ. او درود شریف په نبی علیه السلام یقیني قبلیږي. نور دعاګانې خو ګورئ مترددې وي، درود شریف یقیني قبلیږي. ځکه اوله ورځ په دعا په آدابو کې موږ دا ویل چې اول دیم درود شریف اخر دیم یې. دا درود شریف یقیني ولې قبلیږي؟ موږ تاسو یو مسله ویلې، امین چې امام وی تاسو امین وی د تا چا امین چې د ملائکو د امین سره موافق شي الله یې ګناونه ټول معاف کوي، دعا قبلیږي. ځکه ملائکه معصوم دي، ګناه نه ده کړې، د معصوم مخلوق دعا قبلیږي. نو چې په دغه دعا کې امین دم ویلې ملائکه تام ویلې، نو چې دواړه سره شریک شوي د تا دعا مر سره خدای په قبلي. موږ ته حکم نه ده چې نیکو خلکو ته ورځي دیغه په څنګه کې عبادت کوي چې د دوی عبادت قبليږي تا مر سره قبول شي، د دوی دعا قبليږي د تا مر سره قبول شي، د ملائکه قبليږي. اوس نو وای ربي کریم چې درود شریف په پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی، ملائکه چې درود شریف په پیغمبر علیه السلام وی، دا کله کله که هر وخت ګوره دا ځای ډیر مهم ده. هغه د امین ځای خو نه ده معلوم چې د ملائکو سره به په ټیم په وخت کې برابر شوي که نه شوي برابر. درود شریف خو چې هر وخت ویایې په پیغمبر علیه السلام ملائکه لګیا دي درود ویایي، الله تعالی لګیا د درود ویایي. صيغه د مضارع ذکر کیږي چې دلالت په دوام او په استمرار باندې کوي. ان الله و ملائکته یصلون، مضارع ده دلالت په استقبال او په استمرار باندې کوي. الله همیش درود شریف ویایي، ملائکه همیش درود شریف ویایي. نو چې ته ویایې هغه دغه سره برابر شوي. او داسې بل عبادت نشته چې الله تعالی مو سره شریک وي. نه الله تعالی لمونځ کوي، نه روژه نیسي، نه زکات ورکوي، نه حج کوي، نه نفلي اعمال دی، نه فرجي اعمال. درود شریف په خپله په پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویایي. او په شواروز کې داسې ساعت نه پیدا کیږي چې په حضور اقدس صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف یا انسان یا ملائکه یا پیرای یا حیوانات یا نباتات یا مرغان یا یو څه شی په ده باندې درود نه ویایي. د ایوب علیه السلام په قصه کې چې دا سور چمجای په د خټو کې اوږده اوږده چمجان نه چې هسې کاږه واږه تاویږي، قصه مې ډېره مخکې کتلې. وایي چې دا یې ولې د زړه کې دا ورغله چې دا به خدای پاک د څه فایدې دپاره پیدا کړی. الله خو بې حکمته کار نه کوي، نو په دغه کې به څه فایده وي؟ وایي الله تعالی ورته ګویا نه کړو. نو ده ورته وویل 1000 وارې د الله تعالی ذکر په ورځ کې 1000 وارې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود. نو دا نور چې نه وي دا ختم په ښه اخلاص باندې کوي. د جمعې په شپه بیا خصوصا د جمعې په ورځ بیا خصوصا تاکید راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې اکثروا علیه صلاه یوم الجمعه، په ما په جمعه ډېر درود ویایې. تاسې درود ما ته رارسیږي، ما ته عرض کیږي. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د جمعې د ورځې خصوصا موږ ته ترغیب د کثرت راکړی چې جمعې په ورځ ډېر درود شریف په ما باندې ویایې. د تاسې درود ما ته عرض کیږي. موږ د جمعې شپه په مجلس تېره کړو، ورځ په چکر تېره کړو. چې د سید الایام ده هغه ډېر عبادت چې یو په اویا ده، هر عبادت کې یو په اویا ده. درود شریف چې جمعې په شپه یا جمعې په ورځ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله تعالی او ملایکې په تا اویا وارې درود ویایي. چې یو په اویا بدلیږي هغه موږ په لهو لعب تېروو.
شپه هم محمله تیر شي رانه، ورځ هم په چکرو یا په خوبو یا په دغو شیانو باندې رانه تیر شي. په دغه ورځ کې خصوصي اهتمام پکار ده. او دلته محدثینو لیکلي دي چې د دورې طالبانو ته ملایانو ته خصوصي پکار ده چې دغه مصداق په ځان کې پیدا کړي چې هر حدیث مبارک د پیغمبر علیه السلام ما په اول کې درته ویلی و چې عبارت څوک ویي هغه د درود په عزم باندې ویي د انشاء په شکل، نه د حکایت په شکل چالته لیکلی ده، پردي لیکل ویي، قصد به د درود کوي په پیغمبر علیه السلام. او سامعین چې د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نوم مبارک اوري، هغه د په عشق په محبت باندې په د باندې درود وی، نو وای په دغه کې براشي چې هغه ادنا منزلتا عند رسول الله، چې قیامت کې بیا رسول الله ته ورنږدې شي. د دې محدثینو مقام چې جګ ذکر کوي، خو دغه وجه نه په اول فضایلو کې موږ ویلي وو چې درود شریف دی په پیغمبر علیه السلام ډیر وی. شپه ورځ تعلق د احادیث سره، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم. ګوري هر کار چې د نبی رسول الله ته قول د کپیل د چې نسبت کیږي، درود شریف ورسره ویل کیږي. ځکه نه د دوی په نسبت باندې د نور خلکو ته د دوی درود شریف ډیر ده، چې د دوی محدثینو درود شریف ډیر ده، نو د دوی قرب هم ډیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. خو ویل په ادب، په عشق و محبت، په داسې کیفیت که سړی وکړي، الله دې موږ ته است توفیق د ادب نصیب کړي چې داسې حضور برابر کړي لکه ګوره دغه ځای کې نه چې په دغه نورو طرفو باندې پیتوای را باندې وکړي، لکه چې پیغمبر علیه السلام دلته مخامخ موجود وي، داسې سوچ دې ځان سره برابر کړي، حاضر و ناظر به یې نه بولو، دغه ځای سره به چې فرق وي، خو حضور به داسې برابر کړي لکه پیغمبر علیه السلام. ولې وایي د تا درود یقیني رسیږي که نه، خو ملایکې خو یې رسوي. او معالاً چې یو څوک مخاطب ګرځي، ته بالفعل خطاب ورته کړی شي، که نه شي کړی. په تحیاتو کې مې چې خبره کړې وه، داسې حضور باندې لکه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم چې مخامخ درته ناست وي، ته په ده باندې درود شریف ویایې، نو چې څومره عشق و ادب و محبت زیات وي، دغومره د یو طرف نه پای زیات وي، د الله رحمت زیات وي. هر عبادت چې ډیر اثر لري، چې په زړه کې اخلاص وي، چې هر عبادت ډیر اثر لري، هلته وایي چې په زړه کې اخلاص وي. او اخلاص په قدر د محبت وي، چې محبت نه وي اخلاص نه پیدا کیږي، چې اخلاص نه وي قبولیت نه راځي، چې محبت نه وي اخلاص نه پیدا کیږي، چې اخلاص نه وي اثر نه پیدا کیږي، قبولیږي نه د خدای باندې تعالی په نسبت باندې. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. چې د الله سره څومره محبت وي، دغومره الله سره سړی مخلص ګرځي. الدین النصیحة لله. څومره چې د الله تعالی سره مخلص کیږي، دغومره الله تعالی په عبادت کې اثر پیدا کوي، قبول راځي. دا درود شریف دا بل مضمون مخکې نه ویایو. دا درود شریف په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د الله حکم ده چې تاسو په ده باندې درود ویایئ. د پیغمبر علیه السلام نه سوا په بل چا سړی مستقل درود ویلی شي که نه، نو په دې کې درې قوله دي. بعضې علما وی چې درود شریف مطلقا په غیر د رسول الله باندې په نورو انبیاء او ملائکو او مؤمنینو په یغو باندې مطلقا جائز ده. مطلقا. ولی رب کریم وصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم. وصلی علیهم هم نه چا کوم مرادي؟ خو مؤمنین مرادي. نبی علیه السلام ته چا صدقه راوړه، دی ورته دعا کوي اللهم صل علی آل ابي اوفا. وای د دغه آیاتو د حدیث نه دی دا معنا اخلي چې درود شریف په هر چا جایز ده. یو ډله داسې ده. بله ډله بیا داسې ده چې د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نه سوا مستقلا په نورو انبیاء هم درود نه ده جایز، په ملائکه هم نه ده جایز، په نور چا هم نه ده جایز چې د ده په طبع نه وي. حضرت موسی علی نبینا، ګورئ موږ تاسو چې ذکر کوو حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام، دا به ورسره مخته کوي. حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام، نبی علیه السلام به ورسره ملګری کوي. نو څوک بیا دا وي چې په انبیاء باندې بغیر د نبی علیه السلام نه حتی په طبع هم نه ده جایز. دومره بیا تشدید کوي چې په طبع د پیغمبر علیه السلام هم په بل چا درود بیخي بل چا باندې جایز نه ده. دریم قول د جمهور علماو ده. جمهور علما، اکثر علما هغه دا وي چې درود شریف مستقلا په نبی علیه السلام نه بغیر چې ابتداء ته په بل چا درود وي دا ناروا ده. اما په طبع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم
خپل د تعلیماتو مبارکه او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه معلومیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته صحابه وی سلام پتا خو تا راښولی السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. التحیاتو کې موږ درود په تا څنګه ویایو؟ پیغمبر علیه السلام خپل ورته داسې درود په ما باندې وی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. راغر کرا نغله خپل پیغمبر علیه السلام تعلیم کوي. نو د ده په طبع باندې درود شریف په بل باندې وعلى ازواجه وانصاره په داسې الفاظو باندې درودونه راغلي دي. په دی ویلی شي، د ده په اهل بیتو ویلی شي، د ده په ازواج مطهراتو ویلی شي، د ده په صحابه ویلی شي، خو د ده په طبع او خپل شارع ته پیغمبر علیه السلام ته په دغو الفاظو بل چاته درود ویل روا دي. اللهم صل علی آل ابي وفا دا ویلی شي، د ده حق ده. دا ویلی شي، دغه نه جواب دا کوو، دا د ده حق ده. اما موږ په بل چا باندې بغیر د تبع د دین مستقلا په بل چا باندې درود شریف نشو ویلی.